تورخم ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدي سفر د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي تورخم کې له پاکستانه راستنه شوي کډوالو سره مرسته وکړه. ننګرهار کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي د دې ولایت اړوند تورخم ښارګوټي ته څیرمه له پاکستانه د راستنه شوي افغان کډوالو لنډمهالې فنغالي ته ورغلي او هلته یې پر راستنه شویو کډوالو په خواړه او نغدي مرستې ویشلې دي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست لپاره د طالبانو د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون وایي لوبډلمشر حشمت الله شهیدي یاد فنغالي ته نن چهار شنبه 24 د لړم راغلی و او له کډوالو کورنۍ سره یې له نږدې لیدلي. قریشي بدلون ویلي حشمت الله شهیدي په دغه فنغالي کې پر 2,500 راستنه شویو کډوالو پاخه خواړه ویشلي او له یو شمېر راستنه شویو ماشومانو سره یې نغدي مرستې هم کړي دي. د نوموړي په وینا شهیدي د غراض له راستنه شویو ماشومانو سره د کرکټ لوبه هم کړې ده او ویلي دي چې د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د ګټل شوي لوبې بیټ ببولۍ ته وړاندې کوي او پیسې به یې پر راستنه شویو کډوالو ویشي. قریشي زیاتوي حشمت الله شهیدي راستنه شویو ته د مرستو د دوام او زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې راستنه شویو افغانانو ته د مرستو راټولونې په موخه به امریکا او انګلستان ته هم سفرونه وکړي. تر دې وړاندې د راشد خان په ګډون د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر نورو ملي لوبغاړو د هرات ولایت زلزله ځپلو او له پاکستان راستنېدونکو افغان کډوالو سره ګڼې مرستې کړي دي. تاسو د افغان کرکټ ملي لوبډلې د کپتان حشمت الله شهیدي دغه تازه اقدام په اړه څه نظر لرئ چې تازه یې تورخم ښارګوټي ته کړی دی؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې